کابل ښار کې د سړکونو پراختیا سره هممهاله د برېښنا لیک شبکو د مسیر بدلون ګڼې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي. په تازه د کابل ښار لویدیځ کمپنۍ څلورلارې څخه بیا تر قلعه حیدر سیمې پورې د نږدې 4 کیلومتره په اوږدوالي د برېښنا لیک شبکې د مسیر بدلون چارې په چټکۍ سره روانې دي. د افغانستان برېښنا شرکت منځني ولتاژ مسؤلین وایي په دې پروژه کې به د برېښنا لیک شاوخوا 80 لپایې او اړوند مزي نوي مسیر ته ولېږدول شي څو د سړک د پراختیا چارې پرته له هر ډول خنډ او ځنډه دوام ومومي. موږ دغه کار شروع کړی فعلا قلعه عبدالعلي په سایه کې په لاین د 05 د ارغندې کې دلته موږ تغییرات د پایې شروع کړي دي. انشاءالله په لاین د 07 کې بیا څو پایې تغییر کیږي. دلته د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي کارکوونکو ستر لومړیتوب دا دی چې هر څومره ژر د شبکې مسیر بدلون پیدا کړي او پیرودونکي د زیات وخت لپاره له برېښنا بې برخې نه شي. خو د تودوخې لوړې درجې کاري بهیر تر یو بریده ستونزمن کړی. هوا گرم است دیگه، سختی‌های خود داره. در بالای پایه وقتی که ما بالا میشیم گرمی است، مشکلات ما زیاد میشه، مخصوصا در ساعت‌های 11 الی 2 بجه روز مشکلات گرمی است دیگه، کار از ساعه است. دم الحمدلله ښه دی چې پرمختګ دی د هر څه منظم کی او سټانډرډ حالت ته رسیږي. دا ښه خبره ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان برېښنا شرکت په کابل او اړوند سیمو کې د سړکونو د پراختیا له پروژو سره هممهاله د برېښنا لیږد او ویش شبکو د مسیر بدلون ګڼې پروژې بشپړې کړي او یو شمېر نورې لا هم د پلي کېدو په حال کې دي. هغه اساسي هڅې چې موخه یې د ښاري زیربناو پراختیا، د برېښنا شبکې خوندیتوب او د عامه خدمتونو د دوام تامین دی.